سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. بلخ کې د کابل ادارې ګڼ شمېر عسکر طالبانو سره یوځای شوي. د پکتیا ولایت د تیرې کنډو سیمه کې د یو برید په ترڅ کې د ځاځي میدان ولسوالۍ ولسوال وژل شوی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په یو رسمي سفر پاکستان ته تللی. امریکا د دوحې تړون پر بشپړ عملي کېدو ټینګار کړی دی. د مصالحې شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي مذاکراتو کې په موقت حکومت بحث نه دی شوی، خو طالبان باید نرمښت وښيي. کونړ باندې د پاکستاني ځواکونو په راکټي برید کې 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. آذربایجان په نوګورنو قرهباغ سیمه کې نور پرمختګ هم کړی دی. ټرمپ یو ځل بیا په امریکایانو غږ کړی چې باید بایډن ته تر رایه ورکولو وړاندې په خپله پریکړه ښه غور وکړي. د خبرونو پای.